عمر راشه. دغه زموږ د مسجد حال دی. کلي توزي کاري د جان شکور اکا مسجد دی. دا پنځم شپږم وار دی زموږ د مسجد د سپېټرۍ وړل کېږي او هېڅ دغه نه کېږي. دا پلار مسجد دا رقم کړی دی سنت تاریخ نه ماتېدونکی کار یې ورسره کړی دی. ډېر ځایونه کړي دي او زموږ مسجد یې راشید کړی دی. موږ د بالا خان څخه دا خواست کوو چې زموږ ته د سرکاري پرځم راکړي چې د دې غله مخنیوی وشي. دا مسجد سره یې دا رقم ځای راوړی. دلته دا ځایونه ښکاره کړه، کړکۍ هم ښکاره کړې، دا کړکۍ یې ماتې کړي دي. دلته دا مسجد دغه بیټرۍ یې دې نیولې دي. بیټرۍ خو د یو د یو 50,000 روپیو خبره یې. دا پلار مسجد ډېر غټ توهین کړی دی او زموږ مسجد یې راداره پداره کړی دی. تاریخ نه ماتېدونکی کار یې راسره کړی دی. له عمره دا دغه ښکاره نوی مسجد دا مسجد کړکۍ دي، دا یې دا رقم کړي دي. نو موږ د بالا خان څخه دا خواست کوو، دغه زموږ امام دی ملا عمر صاحب. نو موږ دا خواست کوو چې زموږ مطالبات ومنل شي. الله مو مل شي.